د غزل نه مخکې یو دوه شعره دي چې ارشاد موږ به د خېټې غم په بل څه کو بدل زه چې ځو جی موږ به د خېټې غم په بل څه کو بدل زه چې ځو پرېږده بچې چې په اوبو کې میان لوبې کوي ډېر ښه موږ به د خېټې غم په بل څه کو بدل زه چې ځو پرېږده بچې چې په اوبو کې میان لوبې کوي ډېر ښه عثمانه ته د پښتنو لفظونو خیال وساته عثمانه ته د پښتنو لفظونو خیال وساته د شعر د فن سره بلا شاعران لوبې کوي ډېر ښه زبردست غزل دی چې په کومه ورځ چې به مې بل انسان ته ډېر ډېر کتل په کومه ورځ چې به مې بل انسان ته ډېر ډېر کتل په هغه ورځ یې پاین کې ځان ته ډېر ډېر کتل ډېر ښه په کومه ورځ چې به مې بل انسان ته ډېر ډېر کتل په هغه ورځ یې پاین کې ځان ته ډېر ډېر کتل د اختر مخه و بچي سینګارول یې غوښتل د اختر مخه و بچي سینګارول یې غوښتل غریب دهقان په دغه تمه خان ته ډېر ډېر کتل ډېر ښه زبردست شعیب جانه اور خالات ورله ګل ګل مخ تک زیړ نارنج کړو ډېر ښه اور خالات ورله ګل ګل مخ تک زیړ نارنج کو ما سره ناستو نن مې خپل جانان ته ډېر ډېر کتل زبردست ما ته د یاد چې وړوکی او کچه کور مو ما ته د یاد چې وړوکی او کچه کور مو مور به زما د په شکال باران ته ډېر ډېر کتل زبردست د پړقېدونکو ځلېدونکو جوړو وس مې نه و د پړقېدونکو ځلېدونکو جوړو وس مې نه و څکه هغې د ستورو ډک اسمان ته ډېر ډېر کتل د پړقېدونکو ځلېدونکو جوړو وس مې نه و څکه هغې د ستورو ډک اسمان ته ډېر ډېر کتل نن په ګودره یوې پیغلې ته خاندل ویلې نن په ګودره یوې پیغلې ته خاندل ویلې خواره شې تا به هم زما عثمان ته ډېر ډېر کتل په کومه ورځ چې به مې بل انسان ته ډېر ډېر کتل په هغه ورځ یې پاین کې ځان ته ډېر ډېر کتل دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي کاروان به څه په وړاندې لاړ شي یاران مخکې نه ځي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي کاروان به څه په وړاندې لاړ شي یاران مخکې نه ځي مونږ که داسې یو بل وجنو نو یقین وساته چې جهنم ته به زموږ نه هندوان مخکې نه ځي او دغه شعر دی پکې ښکلی شعر دی چې د خپل ذات د کور وځي خدای به وپېژني چې د خپل ذات د کور وځي خدای به وپېژني خو په خپل ذات کې منجمد د انسان مخکې نه ځي چې د خپل ذات د کور وځي خدای به وپېژني خو په خپل ذات کې منجمد د انسان مخکې نه ځي ورځه دغه پیر مریدي ته هم وکړه ورځه دغه پیر مریدي ته هم وکړه خو دومره ده ګورې د ده مریدان مخکې نه ځي مننه ورځه دغه پیر مریدي ته هم وکړه خو دومره ده ګورې د ده مریدان مخکې نه ځي مودې شوې تېرې د فرهاد او شیرینۍ قیسې دي د فرهاد او شیرینۍ قیسې دي ما او تا خاورې شو زمونږ داستان مخکې نه ځي راځئ چې وپوښتو د پورې چم چې څه قیسه ده راځئ چې وپوښتو د پورې چم چې څه قیسه ده عثمان په پورې چم کې ناست وي عثمان مخکې نه ځي راځئ چې وپوښتو د پورې چم چې څه قیسه ده عثمان په پورې چم کې ناست وي عثمان مخکې نه ځي مونږ که داسې یو بل وجنو نو یقین وساته چې جهنم ته به زموږ نه هندوان مخکې نه ځي ډېره زیاته مننه